سلام له خورشیده د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د بادغیس د برېښنا پروژه نن سهار د ولسمشر غني له لوري پرانیستل شوه. دغه پروژه چې 14 میګاواټه برېښنا تولیدوي د 14 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ټاکل شوې وه دغه پروژه په 1390 کال کې بشپړه شوې وای، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کاربند او په تېرو کلونو کې کار وروستی او نن د ولسمشر غني له لوري پرانیستل شو. د بادغیس د مسؤلینو په وینا دغې پروژې د کال په پیل سره 6,000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمن شول. د کابل د 5مې امنیتي حوزې اړوند د کمپنۍ په باغ داود سیمه کې د یو ځانمرګ برید په پایله کې د ملي امنیت 4 کارکوونکي او یو ولسي وګړی ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانزی وایي دغه پیښه نن سهار وختي څه باندې 5 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د یو موټر بم په وسیله د ملي امنیت د موټر یو کاروان په نښه کړ. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت 15 نور کارکوونکي او یو ولسي وګړی هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په کندوز کې یوه بهرنۍ قابله د جناین سقطولو په تور د پولیسو له لوري ونیول شوه. د کندوز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي دغه پاکستاني قابله چې خالده نومیږي د کندوز ښار په یو خصوصي کلینیک کې کار کاوه او په ناقانونه توګه د حامله دارو میرمنو جنین سخت کاوه چې بالاخره د خلکو د مکررو شکایتونو وروسته تېره ورځ نیول شوې ده. د نوموړي په وینا له یادې میرمنې یو شمېر داسې شیان هم ترلاسه شوي چې د جنین په سقط کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان سولې په بهیر کې مرستې کوي. جان نیکلسن تېره ورځ په پکتیا کې په یوې ناسته کې ویل چې ټوله نړۍ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په دې ناسته کې چې د سویل ختیځ زون د امنیتي وضعیت په اړه د 203 تندر قل اردو په اډانه کې ترسره شوې ملي دفاع او کورنیو چارو وزیر د راتلونکو ټاکنو د امنیت خوندیینې په برخه کې د افغان ځواکونو له چمتووالي هم خبر ورکړ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغې ولسوالۍ کې د روغتیایي امکاناتو د کمښت له امله ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی د عامې روغتیا وزارت او د کندهار له عامې روغتیا ریاست څخه په دې ولسوالۍ کې د روغتیایي امکاناتو د زیاتوالي غوښتنه کوي. په همدې حال کې د دغې سرحدي ولسوالۍ روغتیا پالان هم دغه ستونزه مني، خو زیاتوي چې هڅې کوي دغه ستونزو ته ژر تر ژره رسیدنه وشي. او ولسمشر غني یو ځل بیا په ډاګه کړه چې هیڅ دولتي کارکوونکی په ټاکنو کې د لاسوهنې حق نه لري. ښاغلي غني تېره ورځ د کابینې په ناسته کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز وویل هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې له خپل موقف او دولتي امکاناتو څخه د کاندیدانو په ګټه هم استفاده وکړي. ولسمشر همداراز زیاته کړه چې د ولسي جرګې او ولسمشر د ټاکنو ترسره کول د افغان دولت له لومړیتوبونو څخه دي. ټاکل شوې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د تلې پر 28مې ترسره شي او تر راتلونکو 10 ورځو به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو نیټه هم په ډاګه شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.